کشکې راته جوړ وي وروره الله دې د ټولو سره ته صحت درکړي الله دې بېدرده کړه یاره زما ګران ورور دی سم داسې په لوله په لوله ورور مې لرم زما کور پتا جنت دے ما د پار یو بلمې لاړلې وای السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو 22 تاریخ 3 میاشت 2023 کال 12 رمضان الله رب العزت دې زموږ او ستاسو ټولې روجې قبولې کړي الله دې زموږ او ستاسو زکاتونه او مرستې قبولې کړي نو انشاءالله توزیع شروع کیږي عطا فاونډیشن کوشش هدف هغه کورنۍ چې راجستر دي څه کم 15000 کورنۍ راجستر دي هغه کونډو ته به ورکوو چې هغه د ګټې څوک نه لري هغه چاته حق وروسپارو چې زموږ هم په دې کې ثواب وشي او د زکات کوونکي هم ثواب وشي نن انشاءالله چې د 100 کورنۍ توزیع ده د 12 رمضان دی انشاءالله یو پیکج 15833 افغانۍ دی ځوان خو ګوري ماشاءالله مور راوړی بچی دی او داسې تکړه ځوان دی که نه دومره ډېر کار یې کړی دی که نه چې بیخي دا ټولې بورې ده چلولي دي څو بورې دې وچلولې رښتیا ووایه تا کمدانه چلولې ستا غمونه ماته یاد دي ستا فکرونه ماته یاد دي ټوله شپه ماته دعا کړې ستا نفلونه ماته یاد دي دوه دانې درته په اوږه ږدم دوه دانې درته په دې سټ ږدم صحیح ده صحیح ده دا برطرف کېږدم صحیح ده مور خوږې مورې مور خوږې مورې زما کور پتا جنت دې ما د پار دغه دا بل سیګي دا بل مقاله یا بابا بابا مو بابا يا خيامة يا زويمة يا زويمة احتامة او سوي خبره سي فضل ترجمان نیولې دی او داسې ترجمان دی چې په زورو زیرې ته ترجمه کوي فضل وایي یو ښځه کوم یو بچی به مې زوی به مې تا ته درکوم ما ته یو مور او یو پلار ډېر عزت کوم او کور او کار ماشاءالله چې اوس خو به بورې لږ لږ جاړي ولې جاړي ولې جاړي کور تنګ دی کور کې زړه تنګ دی سړي څنګه تیریږي خدای دې داس اصلي روجې تنګ کړی دی روجې دروغ مه وایه که نه چې بیا دا روجه نه کېږي دا روجه یې بوزه اوس نو ولې دروغ وایې ته نو دروغ مه وایه چې بیا ګناهګارېږي ښه ووایي الله دې قبوله کړي د ټولو مسلمانانو سره ښه قصه کوه چې وې قصه خان چرګ دی کور یې تنګ دی ښه چېرته ځې خو ما سره ځه که نه جنت دے ما د پار فرښتې ژوند لتانا عبادت دے تر د ژوند د غرچې نه کشکې راته جوړ وي وروره الله دې د ټولو سره ته صحت درکړي الله دې بېدرده کړه یاره زما ګران ورور دی سم داسې په لوله په لوله ورور مې لرم وایا ځان درته لوګې کړم سخته ورځ ورور دی د سخته ورځ خبره صحیح چې کله سخته تنګ را باندې لاس اچي وایي ته خفه ما لا زه خفه نه مانې زه خوشحاله نور خو زما په هغه باندې پوی دی نو ماشاءالله تکړه ځوان دی يا بل يا څه شی یو بل جنګ بس كذا یو تدل كذا تفاوض ما تفهم نه زه جنګ نه کوم چا سره که څوک جنګ کوي زه چپه کوم نه جنګ مه کوه جنګ که پیدا نه یو موږ محبت ته پیدا یو پوه شوې ګوره رسول الله سلام امتیان ځان نه جوړ داسې ځان نه جوړ کړو چې مؤمنان ځان نه جوړ کړو ښه ګذشت ښه اخلاق ښه رهنمایي ښه مرسته خلکو سره وکړو ښه کومک موږ وکړو صحیح ده که نه
ځینو خلکو روجې په خوبونو تېرې کړې خوبونه تا نه ښیم ته خو کار کوې ځینو خلکو روجې په خوبونو تېره کړې هم تېرېږي او ځینې خلک په تمه دي چې اختر ته راغی اختر هغه خلک اوس هم په تمه دي چې د روجې څه نه لرو اوس په وړې لخوا د خاورې د سپرلي د باغ وږمۍ دیني بایا مور خوږې مورې زما کور پتا جنت دی کلمې لاړلې وایي ته د ژوند د غره چینه یې مور خوږې مورې ظالم دی وایي دا ظالم دی ای وروره ته زما ورور یې شیرین ورور مې شیرین څه شی وې ته دروند دی ښه صحیح ده داسې خوږې چپې لري زما ورور کاکاو دی هو اوس به 2 بورې وړې صحیح ده څنګه پوره کېږي ته چې نه خدای دې نه کړې زما ژوند به څنګه تېرېږي خدای دې داسې چیرې نه کړې چې زه یم او ته دې نه یې مور خوږې مورې مور خوږې مورې ما کور پتا جنت دی ما د پاره فرښتې ژوند له تانه عبادت سړی نور ګونګی شو ګونګیانو اشارې را سره کوي تو باندې روجې نور اثر کړی دی مور خوږې مورې مور خوږې مورې وایا ځان درته لوګې کړم که جهان درته لوګې کړم مالو زرا درنه قربان کړم که خپل سره درنه قربان کړم شاعر میں در نظر شا زندگی میں در نظر شا خوشحالی میں ستار زادا دازوانی میں در نظر شا که سجدہ در تجائز بے نو زمان خانہ کعبہ مور خوږې مورې مور خوږې مورې ما کور پتا جنت دی ما د پاره فرښتې ژوند له تانه عبادت دی ته د ژوند د غره چینه یې الحمدلله ثم الحمدلله 12 روجې د خوراکي پیکج کندو اورګانو ته تسلیم شو د یو پیکج قیمت یو ځل بیا وایي 5803 شاوخوا چې 7 ایټمه مواد دي دا موږ سره راجستر کورنۍ دي دا کونډې دي یتیمان دي ګرانو مسلمانانو ورونو ډېری میسیجونه کېږي چې زموږ ګاونډ کې غریب دی زموږ ګاونډ کې دغسې یو غریب سړی دی موږ سره مرسته وشي دا وشي نوي سروې نه لرو کومې کورنۍ چې موږ سره راجستر دي د دې کورنۍ راجستر ده دې سره ډیټابیس کې موږ سره دي د دې دپاره توزیع روانه ده نوي توزیع چې شروع شوله یا نوي سروې شروع شوه انشاءالله ستاسو کورنۍ به هم راجستر کېږي خو زه به دا سوال کوم چې یا ربه ته مرسته وکړي ته رحم وکړي په خپلو بندګانو باندې موږ هېڅ نشو کولی الله دې د ستاسو دا زکات دغه کومک په خپل دربار کې قبول کړي دا ټول کارونه پاک رب کوي موږ اوس صرف
د وسیلې دپاره راځئ مسلمانانو چې د خپلو مسلمانانو سره په دغه وخت کې مرسته او کومک او لاسنیوی وکړو په دې سختو حالاتو کې او د دوی حق چې کوم یو له تاسو سره دی هغه ادا کړو او په خپل لاس یې وکړو. دا وه د نن ورځې خپرونه د 12 رمضان د 12مې روژې خوراکي فوډ توضیح. تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت. مور خوږې مور